افغانستان کې جنگي جنایاتونه برتانوي ځواکونو منلي چې افغانستان کې بې ګناه ولسي خلک ماشومان او اسیران وژلي دي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د بي بي سي په یوه خپرونه کې د برېټانیا د ځانګړو ځواکونو د جنگي جنایاتونو په تړاو زړه بګناونکي معلومات په ډاګه شوي چې ښایي په افغانستان کې ماشومان بې ګناه ولسي خلک او جنگي اسیران وژلي دي. د برېټانیا یو شمېر پخوانیو سرتېرو ویلي چې د شپنیو عملیاتو پر مهال یې ملګرو بې ګناه ولسي وګړي وژل. یوه پخواني برېټانوي عسکر وویل، ما په خپلو سترګو ولیدل چې یو ماشوم یې ولچک کړ، بیا یې پرې ډزې وکړې. نوموړی هیڅ ګواښه نه و، یوازې یو کوچنی هلک و. د ده په وینا د اس ای اس برېټانوي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په منظم ډول خلک پلټله، بیا یې پرې لاسونه تړل او بالاخره یې وژل. یاد برېټانوي عسکر دا هم زیاته کړې چې د دغه ډول پیښو د پلټلو لپاره به یې ملګرو له وژل شویو ملکیانو سره جعلي وسلې هم کېښودلې. د بي بي سي په دغه افشاګرۍ کې تر 10 زیاتو برېټانوي پخوانیو ځانګړو سرتېرو شهادتونه ورکړي او دا هم پکې څرګنده شوې چې ټاپیان وژل کېدل، بندیان د خوب پر مهال اعدام شوي او د ځانګړو کېتو ترمنځ د وژنو پر شمېر سیالۍ هم روانې وې. یو بل پخوانی برېټانوی سرتېری وایي، ځینو عسکرو دومره د وژنو په خوند عادت شوي وو چې د رواني قاتلانو بڼه یې خپله کړې وه. دوی به میلمستونونو ته ننوتل او ټول ویده نارینه یې وژل. دا کار یوه عادي چاره ګرځېدلې وه. په یو شمېر نورو مواردو کې راپور زیاتوي چې په سیمو کې تر تصفیوي عملیاتو وروسته د ساحې پاکونکو عسکري ټیمونو ټاپیان په سر ویشتل او ځای پر ځای به یې وژل. د برېټانوي ځواکونو دغه کړنې په څرګنده توګه جنګي جنایتونه بلل شوي دي. د اس بي اس ځواکونو د یوه بل پخواني غړي په وینا د ټاپیانو د وژل کېدو کیسه لا هیچا پټه نه وه. نوموړي په دې اړه زیاته کړه، عسکرو به د څارونکو او حقوقي ادارو د تیر ایستلو لپاره غیر فعال لاسي بمونه او وړې وسلې له ځان سره لیږدولې، څو د وژل شویو ترڅنګ یې کېږدي او داسې وښیي چې وژل شوي کسان وسلوال وو. د بي بي سي راپور دا هم څرګندوي چې د برېټانیا لوړپوړي افسران د دغو جنایتونو څخه خبر وو او حتی عسکرو ته به ښوول کېدل چې څنګه جعلي عملیاتي راپورونه ولیکي څو د پوځي پولیسو له څېړنو ځان خلاص کړي. په دې اړه یو سرتېری زیاتوي، موږ ته ښوول شوي وه چې څنګه داسې راپور ولیکو چې ګواکې چا مشکوک حرکت کړی او له همدې امله پرې ډزې شوي هر څه سنجول شوي وو. راپور زیاتوي چې هغه مهال د افغانستان ولسمشر حامد کرزي څو ځله د برېټانیا له لومړي وزیر ډیویډ کومرن سره د شپنیو عملیاتو او ولسي وژنو پر سر اندېښنه شریکه کړې وه. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار ډاکټر رنګین دادفر سپنتا بي بي سي ته ویلي چې کیمرون هیڅکله له دې خبرو بېخبره نه و. د ناټو لپاره د امریکا پخوانی سفیر جنرال ډاګلس لوټ هم بي بي سي ته ویلي چې د افغان ولسي وګړو وژل دومره ښکاره او پراخ و چې هیڅ لوړپوړی قومندان ترې انکار نشي کولی. دغه افشاګرۍ داسې مهال کېږي چې د برېټانیا د یو قاضي په مشرۍ یوه رسمي پلټنه پیل شوې څو د پخوانیو سرتېرو جنګي جنایتونه وڅېړي، خو دغه څېړنه یوازې د 3 کلونو موده تر پوښښ لاندې نیسي او حال دا چې د بي بي سي لخوا ثبت شوي شهادتونه ښیي چې دغه جنایتونه له 1 لسیزې زیات دوام لري. د یادونې وړ ده چې د امریکا او فرانسې په څېر ډېری هېوادونه د خپلو ځانګړو ځواکونو لپاره نظارتي جوړښتونه لري، خو برېټانیا داسې هېڅ ډول پارلماني څارنه نه لري او د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو ټول ستراتیژیک مسؤلیت مستقیما د لومړي وزیر د دفاع وزیر او د ځانګړو ځواکونو د عمومي قومندان پر غاړه دی. تر دې مخکې په استرالیا کې هم د یاد هېواد ځواکونو په روزګان کې د بې ګناه ملکي وګړو د وژل کېدو په تړاو اسناد افشا کړي وو. برېټانویان بیا د هلمند ولایت کې میشت وو او پرې تورونه دي چې هلته یې پراخ جنګي جنایتونه کړي دي.
د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام یو شمېر چارواکو او سیاستوالو نیوکې کولې چې د بهرنیو ځواکونو د شپنیو عملیاتو په لړ کې ملکي وګړي په نښه کیږي او همدا لامل و چې خلک د طالبانو لیکو ته ورتلل. د بلوڅو آزادۍ پوځ وایي که هندوستان د پاکستان له منځه وړلو پرېکړه کړې وي نو موږ یې ملګرتیا کوو. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د بلوڅانو د آزادۍ پوځ وایي که نړۍ او په ځانګړې توګه هندوستان یې په سیاسي، ډیپلوماتیکو او دفاعي برخو کې ملاتړ وکړي د پاکستان حکومت به له منځه یوسي. دوی ویلي که پاکستان له منځه ولاړ نشي له کابله تر کشمیره به د بارودو بوی وي. د بلوڅ آزادۍ پوځ د هندوستان او پاکستان ترمنځ د روانو نندریو په تړاو یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې که هندوستان د پاکستان د له منځه وړلو پرېکړه کړې وي دوی یې ملګرتیا کوي. په خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي موږ هندوستان ته ډاډ ورکوو که هندوستان وروستۍ پرېکړه وکړي چې دا ترهګر دولت له منځه یوسي نو بلوڅ آزادۍ پوځ او ټول ملت چمتو دی چې د لویدیځې پولې لخوا برید ورباندې وکړي. موږ به یوازې د دې پرېکړې هرکلی نه کوو بلکې د دې پرېکړې عملي او نظامي مټبع شو. د پاکستان د حکومت دغه مخالفې ډلې له لوري په خپره شوې اعلامیه کې د پاکستان د پوځ د هغو ادعاو په غبرګون کې چې د یاد ډلې ملاتړ هند کوي راغلي چې د هیڅ هیواد او ځواک تر اثر لاندې نه دي. دغه ډلې د پاکستان او هندوستان ترمنځ اوربند ته په اشاره سره ویلي دي چې د پاکستان د پوځ پالیسي ناکامه او له ډیپلوماتیک انزوا سره مخ دی. د پاکستان لخوا د سولې اوربند او ورورګلوۍ هره خبره یوازې دوکه، د جګړې تاکتیک او لنډ مهاله چل دی. د دولت تاریخ د ماتو شویو ژمنو شاته د خنجر وهلو او ترهګرۍ په ملاتړ جوړ شوی. دا هغه دولت دی چې لاسونه یې په وینو رنګ دي او هره ژمنه کې پاتې راغلی دی. بلوڅ آزادۍ پوځ هندوستان او د سیمې حکومتونو ته خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ژمنو د باور کولو وخت پای ته رسیدلی او د پاکستان پر وړاندې د پرېکنده اقدام وخت دی. د بلوڅ آزادۍ پوځ ویلي دي چې پاکستان نه یوازې د نړیوالو ترهګرو لپاره د روزنې ځاله ده بلکې د لشکر طیبه، جیش محمد او داعش په څېر وژونکو ترهګرو ډلو د پاکستان د حکومت تر څار لاندې وده کړې ده او د یادو ډلو تر شا اصلي شبکه ISI یا پاکستاني استخبارات دي. د بلوڅ آزادۍ پوځ وایي چې کله نړۍ او په ځانګړې توګه هندوستان څخه سیاسي، ډیپلوماتیک او دفاعي ملاتړ ترلاسه کړي کولی شي چې د پاکستان حکومت له منځه یوسي او د یوه سوله ییز او خپلواک بلوچستان بنسټ کیږدي. دوی دا خبرداری هم ورکړی چې د پاکستان د حکومت شتون به د نړۍ د بربادۍ لامل شي.